سلام وطنا ټول دي ماشاءالله وای ماشاءالله ثم الحمدلله. سلام وطنا کور د اتلانو مرګ په دښمنا. سلام وطنا ژوند او ژوند. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو دیرشم تاریخ د لسمې میاشتې 2023 کال. الحمدلله ثم الحمدلله. دا زمکه په دریز بکه یعنی زمونږ د نیکه زمکه هر کالې په زرګونو کیلو مړه کیږي. صدقه جاریه زمونږ نیکه د پاره ثواب زمونږ نیکه ته په آخرت کې ورسیږي. ګورې مسلمانانو 2 ورځې ژوند دی. ژوند داسې تیر کو د الله په یېره تیر کو. دا کومه دارایی دا کوم سرمایه دا زمونږ او ستاسو د لالچ دپاره ده. راځئ چې دا هر څه خپل د مرګ نه مخکې داسې صدقې وکړو چې هغه زمونږ او ستاسو په آخرت کې بلکې زمونږ او زمونږ والدینو او زمونږ نیکونو ته صدقه جاریه وګرځي. ټول دي در نظر شو رحمو او تانا. سلام وطنا کور د اتلانو مرګ په دښمنا. سلام وطنا ستا ساتل فرض پامون لا حرم ندی ساتنا کو. ستا ساتل فرض پامون د اثارو د پالانا کو. ستا ساتل فرض پامون د هر ټپ د درملانا کو. ستا ساتل فرض پامون یار ستا بیا راغوانا کو. ستا ساتل فرض پامون لظالم ند پختانا کو. ستا ساتل فرض پامون داوا داو د غجمانا کو. سلام وطنا ماشاءالله وای ماشاءالله ثم الحمدلله. دا صدقه زمونږ د نیکه صدقه ده. الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو ټول اولادونه نیک صالح ستر کي چې خپل والدینو پسې هغه صدقې وکړي چې آخرت کې ذخیره شي ورته. آمن دے ہر طرف ستا پشارا او پہارم. زمونږ د ویډیو مسخت اما پوهاوی دی. دا خو زمونږ د نیکه باغ دی بلکې زمونږ ځواني د الله تعالی د مسلمانانو دپاره وقف کړې ده. هر طرف نن راغلی په دې ښار من دی. آمن دی هر طرف احساس نشتا اوس د ډار من دی. آمن دی هر طرف نه هم غلشته نه غدار من دی. آمن دی هر طرف د وطن په هر لار من دی. سلام وطنا ټول دي در نظر شو رحمو او تانا. سلام وطنا کور د اتلانو مرګ په دښمنا. سلام وطنا تا ساتل فرض پامون لا حرم ندی ساتنا کو. ستا ساتل فرض پامون د اثارو د پالانا کو. ستا ساتل فرض پامون د هر ټپ د درملانا کو. ستا ساتل
فرض پامون یار ستا بیا راغوانا کو ستا ساتل فرض پامون